چې هندو ته کلمه ویل څومره ګران کار دی، دغه نه ګران کار مفتی بیدار مناظرې لپاره تیارول. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 2 جولای 2022 تا د دې مخکې زمونږ 2 کلیپونه راغلي وو. اصل پس منظر نه به تاسو ټول خبر یې. واقعیا دا و د پنځپیریانو مفتی پیدا چې د مناظرینو لیست او پیرس کې هغه د سره شامل نه دی، بلکې هغه یو علمی جاهل او علمی یتیم دی. مناظرې میدان ته یو ځل دوه راغلی دی او هغې کې هم دغه غریب حال دغسې و. مخکې ما مثال ورکړو لکه موبایل چې هینګ شي دی مناظره کې د غریب صورتحال دغسې و. مخکې چونکې د انټرویو راغله، هغه انټرویو موږ ته میاشت مخکې راورسېده او هر ملګري رالیږله. ما خو چې وکړه مفتی پیدا پسې لږه خندا هم راغله. خو بهرحال خلکو مطالبه کول نو موږ جواب ورکړو. د په هغه دغه کې 2 خبرې کړې وې. یو یې دا کړې وه زموږ په حوالې سره چې دیو تسلیم کړې ده چې تاسو پنځپیریان د عذاب قبر قایل دي. دویمه خبره دا کړې وه چې قبیل پرست دیو نوې حواله پیدا کړې چې پنځپیریان د عذاب قبر نه منکر دي. نو چیلنج یې ورکړو چې بیا دې زموږ سره کینې خبره دی وکړي ودې ښي. په 2 خبرو چیلنج و. مخکې کلیپ ما هغه ته جواب ورکړو. ما ورته اول نمبر دا خبره چې تا دا ویلي دي چې مونږ ویلي چې پنځپیریان د عذاب قبر قایل دي. مونږ چیلنج کړو چې زمونږ هغه کلیپ وښایه. دې تر اوسه پورې هغه کلیپ پیش نه کړو، انشاءالله پیش به هم نه کړی شي قیامته پورې. هغه کلیپ چې دیو به کم چلولی دی هغې کې دا خبره ده. ته په اخره کې مناظره کې مونږ ته وویله چې زه د روح او جسد دواړو دپاره عذاب او ثواب منمه. د دنه موږ مطالبه وکړله. هغه زما کلیپ چې کوم دیو ورکړی دی ما ورته ویل 2 شیخه دي. اول نمبر د روح او جسد دپاره عذاب ثواب، دویم نمبر د هغې منکر کافر. ځکه دا متواتراتو نه دی. برب کم شیخ چې ده زما سره تسلیم کړی دی هغې کې دا وه. هغه هم د مفتی پیدا تر ذاته پورې خبره و. مونږ ورته ویل چې یو شیخ تا تسلیم کو، دویم شیخ کې را سره اختلاف کوي، یا را سره په دې اوس مناظره وکړه یا یې را سره تسلیم کړه. دی نه پې مناظرې ته تیار و نه تسلیموله. او دویم نمبر دومره جاهل قمقل ته اوس ما کلیپ واوره پنځپیریان ورپسې خاندي چې هلته لیکلي م وه چې د روح او جسد عذاب او ثواب د متواتراتو نه دی. نو چې کله تا د متواتراتو نه ومنل بیا د دې مخالف اهل حق څنګه ګڼي؟ خپل خلک به تا پسې خاندي. دویم نمبر چونکې د زمونږ سره په دغه ځای کې تسلیم کړه چې زه د جسد او روح دواړو دپاره عذاب او ثواب منم. د ده نه مونږ په حکم باندې تفصیل ورته زما هغه کلیپ وامره. ما په هغه کې بار بار ویلي چې ته د دې قایلې د دې شیخ د مخکې حکم باندې را سره دستخط وکړي یا مناظره وکړي. په هغې کې ما دا نه دي ویلي چې پنځپیریان قایل دي. پنځپیریان چې دي هغوی د جسد دپاره د عذاب او ثواب نه منکر دي. په کوم ځای کې که د عذاب او ثواب قول کوي بقدر ما یتعلم ویتلذذ د جسد دپاره هغه بغیر د حیات نه مري. هغه کم تعلق چې دیو د تقیې په صدر کې مني هغه تعلق د حیات نه مني، کم چې معتزله مسلک دی. او اقا مونږ د پیدا نه مطالبه کړو، مخکې م ته وسم ته وه. مونږ بیا درته ویل چې بسم الله وکړه مناظرې میدان ته راشه. د زما د کلیپ په جواب کې کلیپ وکړو. هغه کیا خوا دې خوا کنزل بدرد پوچ الفاظ. ما مفتی فیض الحسین صاحب ته ویل چې ته جواب وکړه. یو خو زه فارغ نه یم، مسلسل په سفر یم، دغه الفاظو بس جواب وکړم. مونږ دته ویلي وو مناظرې دپاره هم دته دعوت ورکړو. د ده دویمه خبره دا وه چې مناظرې دپاره کینو. مونږ ورته بسم الله که راځه د تاریخ او ټایم زیر تعین دپاره زموږ ذمهدارانو سره رابطه وکړه. د دویم کلیپ وکړو. په هغې کې د مناظرې یو لفظ ونه وایو د مناظرې په حوالې سره. بیا زه په سفر وم، ما ورته د ګاډي نه 2-3 منټه ویډیو وکړله د سفر دوران کې. ما ورته ویل مفتی پیدا صاحب نورې خبرې پرېږده، تاریخ ټایم ځای ښایي چې مناظره وکړو، زموږ ذمهدارانو چا سره رابطه وکړه. د دویم کلیپ په جواب کې ونه کوم مفتی فیض الحسین صاحب سره رابطه وکړه چې مخکې بل کلیپ نه کومه، مناظرې دپاره زمینه برابره او ترتیب جوړو. د ده تر اوسه پورې دا 2 هفتې تېرې شوې. په دې دوران کې کله وایي په یاد روح کو په عذاب خبرې نه کوو، کله یو خبره کله بله خبره. 5 څلور منټونه کم میسیجونه نه کوي، 10 منټه میسیج. په هغې کې خبرې ته نه راځي. مفتی پیدا صاحب په ادب سره واوره. په دغه یادیرو خو زمونږ د ستاسو د پنځپیریانو د نماینده مناظر وحید الله وحدان صاحب سره مناظره شوې ده. خود افهام تفهیم په مجلس کې ماحول کې شوې ده. ښه صفا مناظره نه راغلې ده. ته په هغې نه یې مطمئن؟ کولا ووایه چې هغې مونږ نه یو قایل، مونږ وحدان صاحب خپل نماینده نه منو، هغه خطا شوی دی، غلط شوی دی. زه تاسو سره په دې موضوع اثري نو مناظره کول غواړم، تاسو سره به وکړو. دویم نمبر اول مجلس تا چې چیلنج ورکړو زما ستا د نوې خبره چې شروع شوې ده هغه په عذاب قبر شروع شوی دی، په یادېرو نه ده شروع شوی. ته راشه په میډیا ووایه ما نه غلطي شوې ده، ما نه تیزي شوې، زه توبه وباسم، غلطي رانه شوې وه.
ما دروغ ویلو چې تاسو ویلې چې پنځپیران د ازب خبر قایل دي ما نه غلطي شوې چې ما چیلنج ورکړ چې دواړه خبرې واپس اخلم چلو په نوې مجلس به یادې رو بدر سره خبره وکړو خو مونږ بیا ستا پته مو یو چې ته ان شاء الله بیا را به ته وکړو مونږ تا نور مایوس چې مونږ ته پته را چې هندو ته کلمه ویل څومره ګران کار دی دغه نه ګران کار مفتي بیدار مناظرې د پاره تیارول ته نه تیاریږي ان شاء الله قیامت د سبا پورې هم تیار نشي نن 2 جولای دا زیوزل بیا تا ته وایم او ما مخکې کلیپ کې خبره کړې و چې چون کې دا باقاعده مناظره نه و سلیزو والا خبره وا پکې یو مجلس جوړ شوی او هغه مجلس هم باقاعده مناظره نه و کني مفتي بیدا سره نه زموږ مناظره ته شو هیڅ نه شوی بیا هغه کې زمانوم نو هغه مجلس کې مفتي طیب الرحمن صاحب مفتي فیض الحسین صاحب دغه ملګری دیو تلو دیو سره دغه نور ملګری مولا عبدالرحمن عبید صاحب دی ور سره په هغه مجلس کې زه خپل جلسو کې په ورځ 15 جلسې یا 3 جلسې ما وکړې زه راغلم ما خام اذانونه کې درنګ روډ تر ورسېرم دیو ما سره رابطه وکړه چې مفتي بیدا سره 3 15 غنټه مونږ کې نه ستغه چې نه دی راولې دیو ته مطالبه کوله دغه تاسو مناظره نه دا لیکل نه دي شوی نو مې نشته ته ولې مطالبه کړی دیو زره نه کول خبره برحال زره اغلم دیو ما ته کالو کو زور تور ورسېدم چې زره اغلم مفتي بیدا به ما سره باس نه کول صدران مخبلو کی خبره وکي نو صدران خو تر اوسه پورې ناسو 3 غنټه تاولې ځای کولې بیا چې موږ شروع شو د موضوع ته نه راتلو کله به یو غر وشتوله کافر راته ولي کوي کله به یو سوي کله غنټه دوه غي کې ځای کړه چې هغه د پرمایش پوره کو ورته مولیکل دویم نمبر کې د بیا شروع شو کله هغه غر ولا کله دا غر چې بیا مونږ کله با شروع شو نفس مسله در سره زمانم په حکم کې خبره شروع مونږ تل په حکم را سره مناظره وکړه د ماته ویل ته یو دلیل وایي چې د جسد لپاره عذاب او ثواب په کې ثابت وي ما ورته آیات وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب النار نو ما ورته د وجوه او ادبار د روحي کې جسد وي دیو شروع کو حتی چې په خپل وجره کې پنځپیرانو مونږ په لیټونه مړ کړل یو بجور شپې مونږ په لیټونه مړ کړل مونږ ته ول بسو ځای مونږ نو ته لیټونه را پسې مړ کړل بیا د ویلو چې دیو مناظره نه چلے مونږ سره نور څه اسباب نو د مذهب حنفي کاروان نه لایو چلے دلو نه مغه مناظره ته موجود ده شتره په مذهب حنفي کاروان باندې الحمدلله بهرحال لوړی جوړی پریک دوه مفتي بیدا صاحب مذهب خبر زموږ تاسو په منځ کې موضوع چې بجبران د مذهب خبر نه منکر دي تام په خبر کړي چیلنج دی پور کړي بسم الله وکا رابطه وکا صرف د ټیم د زه د وخت د تعین د پرزیاتی خبره نه موضوع سره متعین دي ان شاء الله بیا موږ ته نن 2 تاریخ دی نن ورځ بلکې نن نو شاید تا تکلیف لیټ در ورسیږي نو سبا 3 تاریخ به موږ پته مایو په 4 تاریخ سحر به نه موږ مایو چې مناظره نه کې نور باسونه پر یاد یرو یو پلان کې دا کیسه پرېږدو په کوم سیس چې جګړه روانه ده پاغي باندې تیار شه نشه تیار دي براءت وکا توبه وباس ان شاء الله مخکې به نور خبره وچلو زه ټول پنځپیرانو ته چې متفیدات غیرت وکي تیارې کوي موږ سره کې نه وي ان شاء الله ورځ د افهام تفهیم په ماحول کې علمي موضوع ده علمي بحث دی او به کو ان شاء الله ولې ضروري په ماحول کې عوام برغینه مستفید شي الله رب ذل جلال دې موږ د پنځپیرانو د عثمانیانو جماعت المسلمین منکرین حدیث د ټول د هر قسمه د وسوسو او د فتنو ټول مسلمانان الله محفوظ وساتي